سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ښه راغلاست. درته وایم ما مخکې یاده وکړله چې د تلسیمیا په اړه باندې به غږېږو، پر همدې مریضۍ باندې. اوس هم راسره د ټګ ټولني مشر او استاد حیدر عثماني راسره میلمه دی. دوی په همدې برخه کې ریسرچ کوي او تلاش کوي چې د همدې مریضۍ په اړه باندې لا نور معلومات ترلاسه کړي او وګوري چې په افغانستان کې څومره کسان په همدې مرض باندې اخته دي. پر دې مرض باندې به هم غږېږو او د دې مرض پر علاج باندې او همداراز د دې مرض پر عواملو باندې به غږېږو. زیاتره کسان دي په دې باندې نه پوهېږي چې په دې مرض باندې ماشوم اخته شوی دی یا خپله په همدې مرض باندې اخته دی. خو څه ډول کولی شو په دې باندې پوه شو چې موږ په همدې مرض باندې اخته شوي یو، عوامل یې څه دي. پر همدې موضوع باندې له استاد حیدر عثماني سره غږېږو. عثماني صاحب ستړي مه شئ، سهار مو نیکمرغه. ژوندی اوسئ، مننه، خوشحاله شوم په لیدو. ډېره مننه. عثماني صاحب، که څه هم تاسو په همدې برخه کې ریسرچ کوئ، عملا ګورئ او د خلکو کورونو ته به هم زیات ورغلي یاستئ، هغه عوامل هم درته ښکاري. عموما د دې تلسیمیا په اړه باندې لږ لنډ معلومات راکړئ چې دا څه ډول مرض دی. اول خو ډېره مننه تاسو نه. نظري صاحب، دغسې پروګرامونه د معاشرې لپاره ډېر زیات مهم وي. اکثریت مشکلات د خبر له نګاه نه ډېر زیات حلیږي. په شروع کې دا به وایم چې تلسیمیا یو د وینې حرصي مرض دی چې د مور او پلار نه اولاد ته انتقالیږي. دا داسې یو مرض دی چې په دې کې هغه د سرې وینې لیول کمیږي، ایچ بی هوموګلوبین چې ورته وایي هغه کمیږي او په دې کې ماشوم ډېر زیات ضعیفېږي. داسې مرض دی چې وینه بیخي کمیږي، دا سره وینه کمیږي او هېڅ نه جوړېږي، تنفس صحیح نشي اخیستلی. دا یو حرصي مرض دی. دا داسې مرض نه دی لکه زکام او تبه یا مثلا نور داسې حرصي امراض چې دي چې مثلا یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. لیکن د تنفس له لارې کېږي، د نفس له لارې. دا د پیدایښت نه داسې کېږي. تولد د ماشوم همدغسې شوی وي چې هغه کې هغه د سرو کرویاتو مثلا د سرو کوم ریډ بلډ سیل چې ورته وایي هغه د انسان کې مطلب جوړښت نه لري، هغه کمبینیشن یا هغه جوړښت صحیح نه برابرېږي. مونږ یعنې د مور نه اولاد ته کېدلی شي، د پلار نه همداسې مور او پلار داسې امکان لري چې د ښځې نه خاوند نه ښځې ته خاوند، ښځې نه خاوند داسې نه کېږي. خو کله چې مثلا دا په دوه قسمه دي. که قسمونه درته وایم انشاءالله بیا ته پوهېږي ورباندې نظري صاحب. اول قسم دا دی چې هغې ته ماینر تلسیمیا وایي. ماینر تلسیمیا دا معنا چې خاوند او ښځه هغوی نه یو ماشوم پیدا شو او د خاوند او ښځه کې مثلا خاوند کې دا مرض و خو په ښځه کې نه و، یا مثلا په ښځه کې و په خاوند کې نه و. مطلب یو د والدینو نه په دې مرض اخته و. کله چې هغه ماشوم پیدا شي نو هغه کې بیا ماینر وي، یا بیخي نه وي یا ماینر وي. او که چېرته مثلا د دواړو طرفونو مثلا خاوند هم ماینر و او ښځه ماینر وه نو د دې نه بیا میجر مطلب هغه کس مکمل ډک د دې مرض نه پیدا شي، بیا هغه ماشوم ته موږ وایو میجر تلسیمیا. ماینر تلسیمیا یو داسې هغې ته موږ مرض نه شو ویلی. مثلا کیدای شي زم یو ماینر تلسیمیا کې وایم، یو کس بل هم داسې وي. لیکن هغه کس چې څوک ماینر تلسیمیا دی هغه مشکل نه لري زندگی کې، هغه مرض نه لري، هغه یو نارمل زندگی کې. لیکن باید خبر وي ځان نه چې زه ماینر تلسیمیا یم که نه یم. باید معاینات وشي. باید معاینات وشي. که معاینات یې ونه شي دغه کس حتما داسې کس سره د جوړښت راشي چې هغه ښځه هم ماینر تلسیمیا وي. د دې نه بیا میجر جوړېږي. میجر چې جوړ شو، میجر داسې مرض دی چې دې ته فیټل ډیزیز وایي. معنا دا چې مرګي دی، مرګ پکې دی. ممکن 10 کاله 2 کاله 8 کاله اخري هغه زیات مثلا چې په دوی باندې او څه اخري 10 کاله 13 کاله دې دوام د زندګۍ دی. لیکن 10 کاله 13 کاله دا پلار او مور دغه ماشوم سره ذلیله ګرځېږي، تکلیف تیری، زحمت سره تیری. دا ډېر سخت کار دی. هغه د څه شي وجې نه؟ د وړوکې غلطۍ د وجې نه چې مخکې د هغې نه چې مثلا یو کس واده کوي باید سړی لږ ټیسټ وکړي
هغې خپل هغه کنسرن ټیسټ دي چې هغه ټیسټ وکړي بیا دې مشکلاتو سره نه مخ کېږي. دا داسې یو مرض دی چې خدای دې هېڅوک په دې مشکلات نه اړوي، بس ځورېږي به ورسره. یو شی بل هم ته یاد کړئ عثماني صاحب چې مخکې دې نه چې باید واده وشي ښځه او خاوند باید خپل ځانونه ټیسټ یا هم نامزد کېږي ځانونه باید ټیسټ کړي. دغه موضوع اوس څومره په افغانستان کې عام ده چې خلک باید مخکې دې نه چې یو چا سره یو کورنۍ سره ځي د یو چا لور ځان ته غواړي باید چې پلار مور هغه نجلۍ ټیسټ کړي، یا هم زه لاړ شم څوک کوم نجلۍ کومه باید زه خپل ځان ټیسټ کړم، دوی سره مشاهده کړم چې آیا موږ دواړه جوړ راځو یا نه راځو. دغه موضوع څومره عام شوې ده اوس په خلکو کې؟ دا خو به ډېر په تکلیف باندې عامه شي. اوس هم ډېر مشکلاتو سره موږ او تاسې مخ یو. که خاوند مثلا لږ تعلیم کړی، هغه که مثلا کور کې ووایي چې زه د خپله نامزاده غواړم هغې ټسټونه وکړم، زه خپل ځان ټسټونه کوم، نو دا اردو کې یو هغه دی وایي الله کرسي، دا هر څه الله کرسي پرې مونږ هغه کوو. الله هر څه کوي، لیکن انسان ته خدای پاک یو ذهن ورکړی، یو فکر یې ورکړی چې کم از کم د آینده باره کې ته سوچ وکړي. کم از کم مشکلاتو نه خو سړی ځان نشي خلاصولی، زندګي خو ټول مشکلات، مرضونه، تکلیفونه، لیکن هغه د مرضونو تکلیفونو هغه لیول خو څه نه څه سړی کم کړي. هغه څنګه کمیږي؟ هغه په دې کمیږي چې سړی لږ هوښیار وي، لږ ټیسټ وکړي، لږ ځان هغه کړي. لیکن دلته په افغانستان کې دا ډېر زیات شرم خاله ګڼي. حتی دې پورې چې ځینې داسې کورنۍ دي چې هغه مونږ خبر کړي دي، زموږ ټولنه اکثره همکاران چې دي مونږ داسې یو برخه لرو چې هغې کې خلک دی به صرف مکتب ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، کمپین کوي، هغوی ته مثلا معلومات ورکوي. هغوی چې بیا کور ته ځي هم په ښکاره ډول ټیسټ نشي کولی. هغې مونږ هغه تبلیغ هغه کمپین دومره کوشش وکړي چې دا کس مثلا هغه خلک کور کې داسې په پټه باندې ټیسټ وکړي، لیکن بیا هم ښکاره نشي کولی. یعنی دا یو ډول د شرم احساس کوي. یو شرم احساس کوي. خبرې به هم کوو ځکه دا موضوع ډېره مهمه ده او چای به هم زه په دې موضوع کې ډېر هغه کېږم، حساسه کېږم ځکه مهمه موضوع ده استاد. ځکه زیاتره کسان په همدې دغه ستونزې زیاتره جوړې کړي دي، د همدې زیاتره کسان چې اوس په بېلابېلو مرضیو باندې اخته دي، بیا په شفاخانو باندې ګرځي، خو مخکې دې په اړه باندې فکر نه کوي چې باید د خپل اولاد ټیسټ کړي چې آیا د دوی دواړه سره جوړ راځي که نه راځي. پر دې موضوع باندې تاسو وویل چې ماینر تلسیمیا که په چېرته په دواړو کې ماینر تلسیمیا وجود ولري، د دوی اولادونه میجر کېږي، او که چېرته په یو کې واوسېږي بیا ستونزه نه پیښېږي؟ په یو کې واوسېږي شاید هغه ماشوم مثلا ماینر وي، شاید ماینر هم نه وي. اوس دا اوس امکان دغه مرض تر څومره امکان لري فیصدي په هېواد کې څنګه ارزوئ؟ فیصدي په خلکو کې څنګه ده؟ څنګه چې مونږ داسې ریسرچ غوندې کړی دی، اصلا ډېره زیاته به وي، لیکن دغه کوم چې داسې پټ ریسرچ دی، داسې مطلب هغه د ساینسدانانو مثلا کوم خلک چې دلته صحت برخې کې کار کوي، نو دوی وایي چې مثلا داسې 1,00,000 ماشومانو پورې په دغه مرض اخته دي په افغانستان کې. په نورو ملکونو کې ډېر اخته دي، هغه ځکه چې هغلته ډېر ډیټیکټ کېږي. دې کې نو ټول ماینر او میجر؟ نه، ټول میجر، یعنې دا 1,00,000 کسان میجر. ماینر چې دی، ماینر خو ما درته ویلې چې هغه مثلا هغه نارمل زندگی کوي، هغه ستونزه نه لري، هغه معتاد په شکل باندې دی، لیکن هغه بیا داسې وي چې هغه لږ مشکلات لري. مثلا که سټرس ور باندې راشي، فشار راشي ور باندې، نو سر بیا داسې درد کوي ډېر زیات. اکثره وخت د خپو تکلیف ډېر زیات لري، مثلا خپې خوږ شي، نو دې کس ته بس ښه خوراک پکار دی. دا باید خپل ځان خپله ټریټ کړي، یعنې فرش تازه میوې وخوري داسې، نو دې سره چې دی د خپل هغه مطلب زندگی تیرولی شي. ځکه د وینه چې دی وبښئ، تاسو خبر مې کړی، د وینه چې دی هغه کلکه شي که نه، نو اکثر داسې میوه وخوري چې هغه وینه نرمه کړي، نارمل سرکولیشن وکړي که نه. ځکه یعنې د دې امکان شته دی چې د ماینر تلسیمیا له منځه لاړ شي. پر دې باندې که راسره وغږېدې، علاج باندې وغږېږو راسره، یعنې موږ اوس تا مخکې وویل چې ممکن فیصد ډېر کسان واوسېږي چې ماینر تلسیمیا ولري، او تقریبا میجر
1 لک یاد کړل چې داسې کسان دي. خو دا ماینر هم خطرناکه تمامېدلی شي ځکه که چېرته هغه ځوان شي بیا هلته د خپلې هغه چا سره چې واده کوي ژوند ورسره تېروي هغه هم ماینر واوسېږي د هغه نه ناسالم اولاد دنیا ته راځي. تکرار کوي نظري صاحب تاسو ته چې دا داسې مرض دی چې د ماینر تلسیمیا داسې دی چې زه وایم چې دا مرض نه دی لیکن که دغه خاوند او ښځه ځان همداسې وده پرېږدي او یو وخت کې مثلا دوی مثلا دا دواړه سره یو ځای شي ودونه وکړي دوی نه ماشوم پیدا کېږي دوی نه اولاد پیدا کېږي هغه اولاد ته مشکلات پیدا کېږي. زه داسې درته وایم چې دا داسې یو قسم ظلم دی چې ته ځان نه خبرې او ځان همداسې وده غټېږي ته او بیا ماشوم چې پیدا کېږي نظري صاحب هغه په لانجه واړی هغه بیا داسې په تکلیف وي چې هغه ته هر وخت وینه څه حتی دې پورې چې قانون نه لګېږي دلته لګوه یو ځای کې لګوه بل ځای کې لګوه سر کې لګوه هېڅ نه شي اخر یو هر ځای ورک شي بس بیا په خپو کې ورته لګوه. لکه دا دومره یو تکلیف کې ته انسان اچوه هغې نه مخکې سړی باید لږ فکر وکړي چې زه ولې دومره بې فکره شم باید مخکې نه پر دې موضوع باندې ولې یو شی زه شرم وګڼم. اوس یو کس دی په خپو ګډ دی دا ولې موږ شرم وګڼو په خپو ګډ دی تا هغه سټرکچر داسې دی څه قسم چې یې هماغسې ځان خوشحاله وساته هماغسې ځان ته شکر وباسه. نو موږ دلته افغانستان کې ډېر مشکلات لرو په معاشرو کې حتی دې پورې چې داسې خلک ما کتلی دي چې د شرم د وجې نه بس وایي چې که موږ ماشوم پیدا نه کړو نو موږ بیا څنګه کوو بس همدغه میجر تلسیمیا دا مریض راوړي یو یې نه پیدا کړی 2 3 4 دوی وایي چې خدای مهربان دی دا بل به جوړ اوسېږي او حتی دوی خپله ستونزې لري مشکلات په دوی کې دي چې دوی چې خدای مهربان دی بس دا بل ماشوم به ښایي دا یو خراب دی دا بل به ښایي. اصلا کې ته به ټسټ وکړې باید کله چې مثلا اوس یو کس دی چې هغه یو ښځې سره مثلا یو جنۍ سره واده برابر شو لیکن دواړه ماینر دي دغه وخت کې به څه کوي دې دپاره خپل پلان دی باید ډاکټر ته ورشي هغې خپل ټسټونه کېږي د ماشوم ټسټ کېږي چې آیا دا ماشوم په دې مرض باندې اخته دی که نه. پر علاج باندې راسره ورغېږئ عثماني صاحب چې آیا ماینر تلسیمیا علاج لري چې باید بیخي له منځه لاړه شي په انسانانو کې؟ د ماینر تلسیمیا د منځه تللو کې مثلا زه دومره څه نشم ویلی لیکن علاج شته ښه قوي علاج دی حتی دې پورې میجر تلسیمیا علاج هم اوس خلک لګیا دي ورباندې کار کوي. د ماینر تلسیمیا علاج همدغه ټابلیټس دي دوايانې دي یو چې حساب دی هغه مثلا ډاکټر ورکوي هغې سره ښه کېږي. ما درته ویلې چې فرش دغه تازه میوه وخوري دې سره هم یو انسان چې دی ماینر تلسیمیک بیمار چې وي ځان جوړولی شي. یو بل د دې په خاطر باندې چې زموږ اولادونه سالم راشي اوس ما واده کړی دی د یو چا سره چې هغه هم ماینر تلسیمیا لري زه هم لرم د دې په خاطر باندې چې زموږ اولادونه سالم راشي موږ څه کولی شو؟ دلته چې دی دا خو سټرکچر داسې دی سټرکچر دی داسې اوس مثلا یو خاوند هم ماینر تلسیمیا دی ښځه هم ماینر تلسیمیا تاسې دغه 2 کسان باید پلان ولري چې زه ماشوم پیدا کوم هغه ماشوم پیدا کېدو لپاره خپل ټسټونه دي مخکې د هغې نه چې پیدا کېږي نو د مور په هغه خېټې کې ماشوم چې وي هغې نه ټسټ کېږي که چېرته دغه ماشوم په دغه مرض باندې اخته وي که چېرته دغه ماشوم په دغه مرض باندې اخته وي نو اسلام ورته اجازه ورکوي ډاکټران هم ورته وایي چې دا ټرمینیټ کا دا ماشوم او که چېرته مثلا ماینر و خو بیا پرېږدي یعنې معلومیږي هغه معلومېدلی شي میجر و ماینر په مور په ګیره کې هم معلومېدلی شي ټسټونه دي هغه ټسټونو په طریقې سره هغه کېږي او برابر یې هماغسې ځکه چې کله هم دنیا ته راوړو دلته بیا په تکلیف باندې خپله ورسره یو څه خبره هغه خپله ماشوم هم په دغه حساب دی. نو زه داسې وایم که ته دغه ټسټ وکړي یا مثلا یو فیملی دغه ټسټ وکړي نو وروسته چې هغه ماشوم پیدا کېږي هغه غټ مشکل نه ته خلاصېدی شي زندګي به دې ښایسته وي. مثلا که میجر و هغه ټرمینیټ کا ته ښه زندګي تېره کړه. مثلا یو کس وایي چې ما داسې کس سره واده راغی چې هغه داسې نو دا کوم ټنشن خبره نه ده. یعنی د ټولنې په پرمختګ سره هم امکانات شوي دي یعنی ممکن د میجر دغه هم وسیږي. د میجر باره کې نظري صاحب تاسو پوښتنه وکړه هغه مې درته تشریح نه کړې. د میجر باره کې چې دی وینه ورکول دي چې موږ ټول باید هر یو انسان
دغه لطف کې چې وینه ورکول شروع کړو مونږ حتی دې پرې په افغانستان کې وینه چاته چې وایي چې وینه ورکه نو ته یې که بس مړکۍ ته واقعا اوس وخت کم لرو که پر خپل پر دې تک ټولنې باندې وغږېږي څنګه دا فکر در سره پیدا شو په لنډو کې را سره مننه دا خو ډېره اوږده کیسه ده خو دومره به ووایم چې زه په پاکستان کې پوهنتون کې شاګرد وم نو موږ د امتحانونو دوره وه امتحانونو هفته م وه نو امتحانونه م ورکول اخر چې دی یو ښځه به راتلله هلته موږ د ډپارټمنټ مخې ته به ودرېدله دو ماشومان به ورسره هغه دواړه تلسیمیا وو نو زه امتحان ته تیاری مې کولو چمن کې زه ناست وم چې ګورم دا ماشوم چې دی کانګې شروع کړلې چې وغورځېده ما څه مشکل دی ده ته وینې مشکل دی نو زه ډېر زیات وګرځېدم ما د وینې کس پیدا کړم او څه اخر یو جنۍ وه چې هغه وویل زه وینه ورکوم بس نور ټکسي چیا مو نیولو لاړه هلته هغه بل وخت چې بیا راغله وایي هغه ماشومه خو مړه شوه زه خبر نه یم چې دی څه مشکل دی څنګه حساب دی څنګه حساب حتی دی پرې خاوند ورته ویلی چې ته ما په کار نه یې ته د یو ښځې په حیث ما سره ژوند کولی شي لیکن ته دغه ماشومان دی علاج نه کوو نور وینه ورته نه خېجو دا دوی څوک ورته ورکولی شي دا نه کوم ده لیکن ښځې ورته ویلي چې نه زما ته خپل بچي مهم دی ته ما په کار نه یې همداسې راوتې وه بیا دغه ماشوم او دغه مور چې وه بیا مونږ یو څه کسان د پوهنتون راغونډ شو مونږ خپله د سټډي ګروپ وکړه د مطالعې خپل یو ګروپ مونږ د هلکانو سره یو ځای شو مونږ چې دغه کس باید مونږ څه ناڅه کومک ورسره وکړو اخر ډېر هلته مونږ ډېر رشد وکړی اوس هم زموږ دوستان کوم صنفیان چې دي هغوی هلته ډېر فعالیت کوي نه هماغه ځای نه مو دغه ریسرچ شروع کړو 2014 کال نه دا پروسه روانه بیا چې کله 2014 کې افغانستان ته زه راغلم نو افغانستان کې مې یو کال تقریبا خپل ځان برابر کړی بیا هغې نه پس مې په دې هغه باندې شروع وکړه نو اوس ډېر فعالیت کوو تقریبا 15 میجر تلسیمیا ماشومان چې دی الحمدلله مونږ دا کوو دې دپاره ما خپل کسان انتخاب کړي دي چې دغه ماشوم دغه 4 کسان دي 5 کسان تاسو به درته وینه ورکوئ د نور عادي وینو غم کوو سپلایم کوو لیکن ورسره دغه 5 ځکه دې کسان ته زیاته وینه پکارېږي نو زه شخصا فخر کوم ورباندې په دې ټولنه مې فخر کوم چې کوم ټولنه موږ لرو چې مونږ اوس یو 4-5 ورونه لرو او ډېر ښایسته ماشاءالله راغټېږي ډېر چې ورسره مخ کېږي حیران چې انشاءالله کله به برنامه سره جوړه کوو انشاءالله نو هغه ته چې ګورې بس داسې ژړا درشي یو احساس دې راپارېږي ته چې داسې 40-50 نور هم داسې زه کومک ورسره دا هم د خیر کار دی ستر کار دی چې تاسو پر لار باندې اچولی الله هم کامیابه لره همدې چې دغسې مریضیان ته ډېری کسان نور هم پیدا شي چې ستاسو غوندې خیریه کارونه وکړي او د هغوی غم وخوري ډېره مننه چې راغلئ زموږ په خوشحاله اوسئ الله مو خوشحاله لره تاسو هم ډېره زیاته مننه یوه لنډه دمه د دمې نه بعد بیا هم را سره ملتیا وکړئ موږ له تاسو سره یو انشاءالله او د خبر له برخې څخه به زموږ همکاران راځي او د هیواد پر مهم مسایلو به را سره خبرې کوي اوس هم یوه لنډه دمه د دمې نه وروسته بیا هم را سره ملتیا وکړئ